یو پلا نبی کریم علیه السلام مبارک صحابو ته فرمیل چې صحابو ای زما ملګرو او دوستانو دا خبره که ځم صحابو ته ده خو پاته ټول امت هم دغه ارشاد او دغه وینا ده. یعنې ای زما امته ایا زه تاسو ته داسې یو د خیر کار نه دروغ ښیم چې هغه تر لمانځه، هغه تر صدقې، هغه تر نور دغسې اعمال یاد کړل چې تر هغو هم په ثواب کې زیات وي، تر روژې او تر دغه رنګه نور کارونه در نفلي روژې. صحابو ورته عرض وکړئ چې یا رسول الله قربان ضرور خامخا یې موږ ته راوښیي، ولې نه؟ نبی کریم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل هغه کار د دوو هغه کسانو تر مابینځ اصلاح کول دي چې هغه 2 ځله خپایي سره خوابدي. دغه کار ته د کتابو په اصطلاح کې یا په عامه ژبو او عرف کې اصلاح ذات البین ورته وایي. اصلاح د دوو مابینځ کې، که 2 خاندانه ځله خوابدي، که 2 کسه ځله خوابدي، که 2 قومه ځله خوابدي، تر دغه نو بالا غوره او بهتره کار نشته. د الله ته دومره خوښ دی چې تر لمانځه، تر روژې، تر صدقې د دې زیات ثواب دی. دا خبره هلته علما په تفسیر کې را نقل کوي چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. په دې ډیرو خبرو، مشورو او مجلسو کې خیر نشته، مګر نه په هغه څه کې بیا خیر دی چې یو څوک و نیکۍ ته هڅوي، صدقه و خیرات کول ترغیب ورکوي. صدقه هر معروف او نیک کار ته ویل کېږي، په دې کې بیا خیر دی که دې لپاره مشوره څوک وسي، دې لپاره که مجلس وسي، دې لپاره که یو بل ته توصیه وسي. او معروف علما فرمایي یا هر نیک کار چې هغه ته شریعت ښه وایي، چې هغه ته اسلام ښه ویلي، هغه ته معروف ویل کېږي. دا ښو کارو ته انسان ور هڅول دا پروا نه کوي. دا د داسې مجلس نه دی چې پالتو مجلس دی، یا داسې مشوره یا دې په باره کې خبرې ته چاته ګایږي، هغه تا ته چاته ګایږي. دریم شی او اصلاح بین الناس، د خلکو په مابینځ کې روغه جوړه کول. دا د الله د سپېڅلي کلام د سوره نساء څوم آیات دي؟ 114. الله پاک فرمایي ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي اجرا عظیما. که دغه کارونه چا وکړل الله وی ډیر اجر به زه ورله ورکړم. په بل حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي هغه فساد چې د دوو در مابینځ یعنی خوابدیان، نفرت او بغض او عناد او دا نه مرکنډي چې په لور ګرځولي، زه تا ته نه ګورم او ته ما ته نه ګورې، زما د تا نه بد کېږي او ستا زما نه بد کېږي. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي دغه فساد او دغه خرابي دا هغه څه ده چې هغه خرونکې د فساد ذات البین هي الحالقه، خرونکې ده. بیا صحابو ته فرمایل چې زه دا نه وایم چې دا د سر ویښتان خري، نه، بلکې هغه چې خرونکې ده هغه د دین خرونکې ده. دا جګړه و، نفرت و، دا بغض و، دا اوتي بوتي، زه وایم داسې که ته داسې که مخکې راکړه شا یې راکړه که نه. علما فرمایي په هغه کورنۍ، په هغه خاندان، په هغه دوستانو کې، په هغه ورونو کې به برکت په دوربین هم چېرته ونه ویني، په هغه قوم و ملک و علاقه کې چې په هغه کې اختلاف وي، چې په هغه کې یو مخه دی یو شاعر، یو څه وایي بل څه. فساد نبی کریم علیه السلام ورته ویلي دي. نو عزیزانو لږ سوچ فکر ورباندې وکړئ. مسلمان له جایز نه ده چې د بل مسلمان څخه تر 3 ورځې بالا خوابدیا وکړي. خیر دی، لوښي و لرګی دی، هر څوک زلخته کېږي، دوستان هم، ملګري هم، ورونه هم، قریبان هم. 3 ورځو کې د انسان هغه مازغه ساړه سي، بس هغه غصه ختمه، تو د خدای رضا را مخته که شیطان چغه که، بس ختم.
3 ورځو ما بعده کې بیا په دغه 2 کې چې خپای غوره هغه څوک دی چې پر خپل ورور باندې سلام، چې پر خپل قریب باندې سلام وایي السلام علیکم ورحمت الله. 3 واره سلام چې دی ور باندې وایي کاغه بیا ډیر مستو شراب خورلی ول بس تاغه زما خلاص به څه ګناه ده د دواړو پیټي و د په څټ کې پروت. او یو کال پورې چې یو انسان د بل انسان نه حق خپای نه حق د دنیا پر سر دغه ټولې خبرې نه حق دي. د دین پر سر بیا دا مسلې نه دي. د دین پر سر ته کولای شي چې د خپل اولاد نه خوا پدې سي، د خپل ورور نه، د خپل قریب نه، د همسایه نه پروا نه کوي. یو دین دی، دینداری چې زموږ د ژوند اصلي مقصد یو د دنیا کیسې دي. موږ د دنیا پر څو ځله وخوړل دین ولا که د چا په یاد ولا که د چا په فکر کې. صحابه کرامو کې د دنیا پر سر خوابدي تاسو نشئ پیدا کولی، د دین پر سر باندې خوابدي پکې موجوده وه کنه. د دنیا پر سر باندې دا خوابدي چې یو کال یو انسان له بل نه خفای، یو کال وای د خدای په حضور کې به داسې پیښیږي دغه انسان لکه دې سړي چې یو سړی وژلی. واوره څه مې درته ویل که نه، سر دې په خلاص، سر دې په وپړسېدي، ښه سر په خلاص کړه، الله دې موږ ته هدایت وکړي. نو دغسې به انسان د خدای په حضور کې پیښیږي. یو کال چې ناحقه یو انسان د بل انسان خوند کله چې دوه سره خوابدي، بعضې وختونه بعضې شپې داسې دي چې په هغه کې د خدای په حضور کې د انسانانو اعمال پیښیږي. الله پاک معافي هم ورته کوي، الله پاک یې قبلوي هم، د قبولیت ټاپ هم الله پاک ورباندې ورلګوي. لیکن لکه په هغو کې یو د دوشنبې شپه ده، د جمعې شپه ده، دغه رنګه د شب قدر شپه ده، دغه رنګه پلان شپه ده، پلان شپه ده. په دغه ټولو د اختر په شپو کې، په دې ټولو ښو شپو کې اله العالمین د هغه 2 کسانو اعمال الله پاک برشته توی چې مال یې مراوړي چې هغه په خپله کې تر څو روغه جوړه صلحانه د سره کوي، چې تر څو هغه دین خرول والا حدیث تاسو واورېدئ چې هغه دین خري. دین څنګه خري؟ ته ماله کډی کینې، زه تاله حسد دی، بغض دی، نیکۍ ته دی ور اچولی دی، په بي کې د سکروټه ایښې ده. نو باید خپله سوچ ته وکړو چې موږ څه کړي دي. الله دې دا یې څو خبرې زموږ ستاسو لپاره د فهم او فکر او د توجه وړ وګرځي. درنو دوستانو، شیطان چغه کوي د الله رضا را مخکې کوي. د دنیا یو څو شپې ده، یو څو شپې په دې نه ارزي چې ډېره لنډه ده چې انسان د بل انسان سره جنډې ولګوي چې او زه نو ستا نه خفه ځه. موږ مسلمانان یو، مسلمان پر یو مسلمان پر بل مسلمان ډېر حق لري، بیا قریب پر قریب حق لري، بیا دوست پر دوست حق لري، بیا عام مسلمانان یو پر مسلمان ډېر زیات حق لري. نو در ټولو غوره کار دغه دی. په دغه د 2 د اصلاح په مابینځ کې درواغ هم ویل تر یو حده پورې جایز دي. علما وایي دغه درواغو نه که انسان هغه خبره راواخلي چې مطلب یې دوی چې د 2 په مابینځ کې، یعنی په دغه ځای کې سړی داسې خبره هم کولی شي چې ستا یو مطلب یو د اورېدونکي بل مطلب ستا نو د هغه ځای دی. نو کوشش وکړئ چې تاسو غچانې نه سئ جوړې، بلکې د 2 په مابینځ کې د روغې جوړې خلک جوړ سي. الله دې موږ تاسو ټول جوړ کړي. دغسې خبرې خو نو ډېرې زیاتې دي، په دغه یو څو خبرو دې الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.